د تاریخ اتلان 18 برخه. د اندلسي ښځو عجیب خصوصیات. په اندلس کې د مراتبینو د حکومت په وخت کې د مسلمانو غیرتي میرمنو عجیب خصوصیات او ځانګړتیاوې لرلې. یو عرب عالم لیکي د مرابطینو په زمانه کې به که کومې مسلمانې میرمنې د خپل ګاونډي په کور کې د هغوی توره تر خاورو لاندې یا زنګ وهلې ولیدل، نو د ګاونډي ښځو ته به یې د هغوی د خاوند او د کور د سړیو د بې همتۍ پیغور ورکاوه. ریشخند پس خند به پرې وهه. او که به یې د خپل ګاونډي آس خوار او زار ولید چې خاوند یې ساتنه او پالنه نه کوي، نو هغوی ته به یې هم د بې همتۍ پیغور ورکاوه. او که به کومې ښځې غوښتل چې بله ښځه وځوروي، نو ورته ویل به یې ستاسې آس مې ولید چې پر څرمنې یې خاورې پرتې وې او خوار ولاړو. او که به میرمنو پر یو او بل ویاړ کاوه، نو ویل به یې د ډېرې مودې را په دې خوا مې له خپل خاوند څخه د تورې او ډال له بوی پرته د بل شي بوی نه دی حس کړی. که به مسلمانو میرمنو داسې ځوان ولیدی چې پر هغه باندې د عطرو او خوشبویو نښې ښکارېدلې او یا به یې ځان غوړ کړی و، نو ښځو به له هغه څخه د نکاح کولو په خاطر ځان ساته او ویل به یې داسې کس د واده کولو لپاره ښه نه دی. ځینو به ویل د واده کولو لپاره داسې ځوان مناسب نه دی چې قدمونه یې د غذا په خاورو ګردمن نه وي. که به ښځو داسې ځوان ولید یا به پرې خبرې شوې چې هغه لمونځ نه کوي یا هم له علماء کرامو سره ناسته پاسته نه کوي، نو ویل به یې داسې کس نه ښایي چې زما د بچیانو پلار شي، مګر دا چې په غوجل کې د حیواناتو خادم شي. بناءً د هغه وخت سړي ځکه د میړانې، زړورتیا، پاکلمنۍ او غیرت د بشپړو ځانګړتیاو لرونکي وه چې ښځو یې پوره مرسته ورسره کول. هندارانه یې چې د چا تصویر کې ځان ورک کړې، هندارانه یې چې د چا تصویر کې ځان ورک کړې، تریا کار په ځان مین